د کابل ښار 12مې ناحیې اړوند په احمدشاه بابا مینه کې دوه کوڅې په پاخه ډول جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا کوڅې چې د احمدشاه بابا مینې په 1 بلاک کې موقعیت لري د جوړېدو لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکړل شوی دی. د دې سیمې اوسیدونکي د یادو کوڅو په جوړېدو ډیر خوشحاله دي. دوی وایي پخوا چې دا کوڅې خامې وې د لږ باران په ورېدو به هم له ګڼو ستونزو سره مخ وو او زیاتوي چې د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې دې ته ورته نورې خامې کوڅې هم شته دي چې د جوړېدو غوښتنه یې کوي. دا زمونږ غوښتنه ده چې د 1 بلاک کې د شاوخوا د نورو کوڅې مونږ ته پخې شي. فعلا دپاره مونږ 1 بلاک ته اولین وار ده چې دا کار وشولو. دې نه مخکې مونږ ته کوم کار نه دی شوی. په پخولو کې صرف د اولینه پروژه وه د یونفس له طرفه. مونږ ډېره مننه ورنه کوو چې زمونږ دا کوڅه هم پخه کړه، مخامخ کوڅه هم مونږ تقاضا کوو چې د لورو کوڅې هم راته پخې شي، پارک جوړ شي چې ځوانان مصروفه شي. دې کې ډېرو ځوانانو کار وکړو، زنانو کار وکړو، پیسې واغستلې، هم ځوانانو ته کار شو، هم دا ځای پوخ شو. د دې کوڅو د جوړېدو پر مهال د احمدشاه بابا مینې ډیر شمیر اوسیدونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه. معجبینه یو له هغو ښځینهو څخه ده چې د یادو کوڅو په جوړېدو کې یې برخه اخیستې وه. نوموړې وایي خوشحاله یم چې د 15 نورو ښځینهو کارګرو ترڅنګ او د خپلو نارینه ورونو سره اوږه پر اوږه مې د دې کوڅو په جوړېدو کې کار وکړ. ما میخوایم که د هر پروژه خواسته موږ غواړو چې په هر پروژه کې میرمنې برخه ولري او له خپلو ورونو سره یو ځای کار وکړي او تر ډیره به دا ډول پروژې بریالي هم وي. زه خوشحاله یم چې په دې پروژه کې میرمنو پراخه ونډه درلوده او په ډیره ښه توګه یې له خپلو ورونو سره یو ځای کار وکړ. د احمدشاه بابا مینې یو شمیر مشران هم د دې ډول پروژو د تطبیق هرکلی کوي. دوی وایي دا ډول پروژې چې هم یې د سیمې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او هم ورته کوڅې پخوي یو ښه اقدام دی. دوی وایي احمدشاه بابا مینې ته پخوا هیڅ پاملرنه نه ده شوې او له اړوندو مسؤلینو غوښتنه کوي چې پاتې نورې کوڅې هم په ورته ډول ورغول شي. دا د کار په مقابل کې مزد او هغه پیسې چې مفت خلکو ته ورکول کیږي د هغې لپاره برنامه یونفس او بانک جهاني داسې تصمیم نیولی چې خلک باید کار وکړي او څه آبادي وشي او ضمناً کې خلکو ته د دغې لارې نه معاش ورکړی شي او هغه حق به حقدار ته ورسیږي. نو په دغه دا ډیر ښه اقدام دی. دا اقدام خدای دې وکړي چې په ټولو ځای کې همداسې تطبیق شي او دا موافق دی او کوم کار چې زموږ په ساحه کې وشو موږ هم د کار نه راضي یو. ډېر ښه کار دی، باکیفیته دی. زموږ نور غوښتنې دا دي چې موږ نمونې خروار 12 موضوع کوي چې راشي د خلک وګوري. موږ سره په هر حکومت کې د مایرې او دغه چلن شوی دی. بیا هم پایتخت د افغانستان کې او یو بایسکل په خامه کوڅو کې نشي تللی. دا د تاسف ځای دی. په احمدشاه بابا مینه کې د وکیلانو شورا مشر مولوي وحدت هم د دې پروژو په بشپړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې په دې ساحه کې د لا ډیر کار کولو اړتیا ده. همداراز نوموړی زیاتوي چې له خپل اړخه د دې ډول پروژو د تطبیق په کلکه ملاتړی دی. مؤسساتو ته من حیث د وکیل د شورا د احمدشاه بابا مینې ډاډ ورکوم زما وکیلان، زموږ مجاهدین، زموږ ناحیه تاسو سره په څنګ کې ولاړه ده. هیڅ معنی به نه اوسیږي. ستاسو ته هرکلی کوو، ستاسو قدردانۍ کوو. بخصوص دا نن چې کومه پروژه د خلکو ته د خدمت دپاره باسازي شو ورکول کیږي د دوی نه مننه کوو. بیا هم په آخر کې اضافه کوم زموږ ناحیه ډیره عاجزه ناحیه ده په لحاظ د باسازۍ. د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي په داسې حال کې د نورو کوڅو د جوړېدو غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې نورې ډیرې خامې کوڅې او سړکونه هم شته دي چې ډیری وخت خلکو په اړه شکایتونه کړي او په وار وار د جوړېدو غوښتنه کړې ده. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.